انم تی بچ کی نار سن ځان پاس بڑ غږیږي او پیسې نشي راکولې زاله کوامه دي زګور وامه دي ګوره ودا کې یقین کو وامه دي ګوره زه ایو دی ما خخته چلو خو ډېر سخت نه وي والله بس چې بس اسانه کار دی را څنګه آسان بس کوم کل دی ورور مې ټنګول مه کوه پرېږده سړی نه زاله کوامه دي کنه څنګه پر پیسې مې ده بل چا دې ورته وسه لګي به ځای خبره کې په خبره نه پويږي یو پر مې چې ځکه بل چا دې ورکړي مې ودا څه لګي به ځای خبره کې مې خو څنګه به د ور ولاده ته بوس خیر نه جوړم به وامه وره ته خبره ان شاء الله باندې بوس خیر نه جوړی تا نو عقل الهام الهام او در ساحه ته د خدای په امان السلام علیکم زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ د صحت جامې پرتنه ولري زه سراج الدین پژوا کوم دا مشفق الله څوک صمیم اماغه دا مشفق الله صمیم اماغه مشفق الله صمیم صاحب را سره دی او کیمرې برخه کې رسول الهام ملته کوي قدرمندو خغو لیدونکو سخرودو ولسوالۍ کې او بیانو بټۍ ته راغلي اوس پورنیو بټۍ ته نږدې یو بله خبره تا پکې ونه کړه کنه کلی یاد کړه سخرود خو ولسوالي د غاټې منځ کې لري اوس مې په نږدې په دغه ته راغلي کوز چارباغ ته نو طبعا په ولسوالۍ کې خو کلي ځای دي کنه په دې خو مینوال اصلا نه پوهېږي خو یعنې په تجوید سره ورته وایي کوز چارباغ ته راغلي نو غواړو چې په بټۍ کې خپرونه ریکارډ کړو خو دغه بټۍ والا دغه ذهنونه اکثره لږ داسې سولیدلي که نه په اصطلاح کار یې زیات کړی کوم خښته یې په سر ونه ولېر نه نو خیر ته هم حوصله کوه خدای زه به ورته ډېره حوصله کوم خو کله ما نه حوصله ونه شو نو بیا ځان ډبولیا به زه تختګم درنه ته به وتښتېږي ظالمه موږ به پې غر کړو زه خیر دی به هر حال سره نو لیدونکو زموږ د خپرونې هدف دا ده چې تاسو ته یو تفریح برابره کړو تفریح په څنګ کې موږ تاسو ته یو پیغام وړاندې کړو موږ همداسې تاسو ته یو ځای کښېنو لږ نصیحتونه درته کوو زه باوري تاسو دا نه ګورئ نو اول موږ هڅه دا کوو چې یوه شوخي برابره کړو پرنګ برابره کړو د خلکو حوصله د خلکو جالبه خبرې راواخلو بیا د دغه خبرو په څنګ تاسو ته یو پیغام هم پکې وړاندې کړو موضوع باندې سره بحث وکړو که نه خو دغه د ټیک ټاک والا د فیسبوک والا د خدای لري نو دوی دا ویډیو په لاس ورشي هغه لږ زه چې هغه د غوسې زه پر مثال دغه راواخلي کتې کې او بیا نو فیسبوک ته ورجیک کړي یا ټیک ټاک ته او پاس ټایټل کې غلط لیکنې هم ورسره کوي ګوره موږ مسلمانان یو افغانان یو پښتانه یو الحمدلله داسې لفظ یا داسې خبرې موږ خپرونه کې نه راخلو چې خدای نه هغه زنانه ونه شي کتلی یا مطلب ماشومان ونه شي کتلی خو تاسو د خپل ټیک ټاک د ویوز په خاطر باندې چې پیسې ور باندې وکړئ ټیک ټاک هم مخته لاړ شي فیسبوک پاڼې مخته لاړ شي زه باوري یم تاسو دا چې ویډیوګانې فیسبوک یا دغه تجربه ډېر کتونکي پرې راځي نو په دې خاطر باندې تاسو پاس ټایټل کې غلط ټایټل مو ورکوئ غلط لیکل مو ور باندې کوئ چې زمونږ د پښتو معاشرې سره خراب وي که نه نو به نه برابرېږي ورسره نور زموږ خپرونې مطلب معلوم دی د خلکو حوصله معلومول زموږ هدف موږ همدا چې یو طرفه تفریح برابرول په دویم قدم کې د خلکو حوصله معلومول په دریم قدم کې په موضوع باندې بحث کول سره او په څلورم قدم کې د هېواد ښکلي ځایونه صحیح هم تاسو ته وښیو نو نظرونه به زیات خبرې دي ګل دي خدای دې وکړي چې پرې عمل وکړي به ختم کړو دا خبرې که نه ښه لیدونکو بیخي اوږدې کړې مړه سمې به بولالې غږوي چې ویلي وه مرنګ جان نه به سمې به بولالې غږوي هغه به سهار یو راته وایي چې سمې به بولالې غږوي لیدونکو را سره پاتې شئ سخرود ولسوالۍ چارباغ ساحه کې او ښکلی زبردست پرنګ هم د سره لرو شاټونه هم وګورئ راځئ نه د بټیو والا حوصله معلومول توکل په خلق دی راځه صمیم صاحب
سلامونه خوږو قدرمندو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ زمونږ تاسو مختلفې بیلابېلې خپرونې ګورئ او هغه خپرونې چې تفریحي بڼه فرهنګي مختلفې خپرونې دي زموږ چینل څخه تاسو تعقیبوئ نن د خپرونو په لړۍ کې مونږ سخرود ولسوالۍ ته راغلي یو او بیا نو یو بټۍ ته راغلي یو دا چې هیوادوالو ژوند څنګه دی کلیوالو ژوند څنګه دی نو ګابو شپ به ورسره ولګو زموږ خپرونه تفریحي ده السلام علیکم ستړی مه شئ ښه راغلاست سلام خیر ورو جوړ یې تکړه طبیعت ښه ده ډېره زیاته مننه قربان دې شم نوم دې څه دی صدیق الله تخلص به دې بیا رښتینی نو صدیق الله رښتین فارسي زبان یې که نه پښتو زبان فارسي نو پښتو خو انشاءالله ویلی شي که نه ځکه دا اصلا د فارسي مشکل نشته دی چې وایې که نه ستونزه نشته دی خو زموږ دا خپرونه اکثر داسې دي چې پښتو کې د فارسي دپاره هم موږ هغه لرو که نه برنامې لرو خوشحاله اوسېږئ نو خپله د کوم ځای د سخرود دی که نه بل ځای سخرود ولسوالۍ ښه ډېر ښه دا راته وایه ګله چې تعلیم مو کړی که نه تعلیم نشته یار تعلیم بیخي نه دی کړی اجازه ده وروره اجازه خو شته که نه تعلیم نشته اجازه خو به اوس مشکل خو نه و السلام علیکم وروره خاص دی لږ مرکه مو کوله چی مرکه م روانه کړې ولا لږ مونږ چینل څخه راغلي یو او یو تفریحي برنامه برابرو او د ملګري حال به واخلو او په همدې خاطر باندې دغلته موږ راغلو کوم ځای نه راغلي موږ خپله نګرار کې رسنۍ ده نګرار کې م رسنۍ خو ښځه خیر دی وبخه ورور څه خبره خو نه نه خبره نه وه داسې تلمه بره دغه و خیرات و هغه دلته راتاو شوم ماته ورته څه شی دی ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي که تاسو دا راته ووایئ چې ښوونځی م ولې ونه لوسته والله بس غریبو یار غریبي دا غریبي مسله ده چې زیاته په افغانستان کې د غریبۍ مسله ډېره زیاته مجبوري و مجبوري که نه خو خیر به هر حال سره بچیانو باندې خو به تعلیم کوئ که نه یاره انشاءالله بس الله دې موږ ته وس راکړي توفیق دې الله راکړي ما باندې خو تېر شو وخت تعلیم یې ونه کړې بچیانو باندې به کوم صبر شه لږ صبر شه څه کیسه ده خیرت دی څه خبره ده څه خبر خو یعنې ما ورته دغه درکوله نه ته اوس توضیحات دپاره موږ ورته وایم ملا یې تړلی راغلي څه شی دی څه کیسه ده خیر خو یعنې د دپاره مې وکړې که نه ما چې زه درته انشاءالله تعلیم به پرې کوو زه د نورم پوه شو نو والا بس راکړي تعلیم وخت تېر شو ورځ تر بلې باندې وخت تېرېږي دا د بس نن داسې یو سبا به سپین ږیري بل سبا بس نه یو بچیان باید تعلیم وکړي تعلیم یې موږ باندې لومړی حق دی او انشاءالله که ژوند و زه ژوندی وم دا کار به ورباندې کوم ستاسو کلیوال دی کوم دا بس تر هغه ملګری ده ستاسو ملګری ښه ورته لږ مزاحمت مه کوئ خپرونه خو ډېر خلک به ګوري ملګری زه تا چې لیدلی یم خو بس راغلی اوس خو بس میلمه یې که نه نو خو بس چې روان یې زه لاړ شم ورور زه خیر زه مزاحمت مه کوم زه لاړ شم زه که نه بې ټوکې ته زه ټوکې سره نه کوم چې تاسو ټوکې کوم دا سره کوم ساده سړی دی کوم ځای پیدا شو کوم ځای اوسېدونکی زه دغه یم دا د بره دغه نه راغلم شیخ مصري نه شیخ مصري نه راغلم شیخ مصري کې هم دی که څه دی مړه ډېر کاروبار دې څنګه دی که نه د خښتو اچول خو به ډېر زیات سخت نه وي والله بس چې بس اسانه کار دی یاره څنګه آسان بس کوم عقل دی داسې ګوره ورور مې تنګول مه کوه پرېږده سړی نه تنګول مه کوه زه پرېږدم په دې باندې دا خدای وګورئ آسان دا مړه تنګول کوي په دې کې ور واچو داسې دا خټه شو دغه ده داسې ور تنګول دا خو ما ته مړه سترګې ته راواولېده که نه یاره دا خو سخت دی که نه سخت دی که نه اسانه به یاره داسې چې دغه کې که نه په دې بل مخ یې راواړېده دا څه رقم شو یاره دا خو مړه ټولې ودښتم دا کله سړی پسې واخله خوړه یاره زه بس پرېږدم کېنې هم جوړ کړ ورور ته ورور لاړ شه ځه هسې کار دې غلط شروع کړی ده شی ترې جوړ کړه دا شی کړه مړه خراب یې کړه ښځه خیر ته ودرېږه ته دلته ودرېږه بس ولاړ یم یار ولاړ خو یې که نه انشاءالله در روان شي د خښتو کار د څومره وخت راهیسې تاسو کوئ تقریبا دا 15 کاله کېږي نو 15 او مخینه تقریبا 50 کاله لري
دا مخینه کنه چې دلته د خلک خختې شي. ستاسو عمر څومره دی؟ زما عمر تقریبا 80 کاله وي. 2 اویا د سره کم کار شو مړه. یا ورور دا که تاسو دا ملګری دا تربوز دا سړی مرکه مه خراب وکنه. دا څوک دی؟ ښه دا کډوال مړه ته خیر دی خو دې مرکه نه شخند جوړ کړ. په خبر کې ما دغه بس دغه مرکه به چا کوله ما خوښیدله. نو دلته مې تاسو ولیدې ذکر راته وشو ما. ښه سیده دا راته وایي چې دا اوس تاسو دا کوم خښ د چا شولي که نه په دې کې دا څه ورته وایي دا یو نوم چې پې لیکل شوی که نه دې کې لکه چې کوم نوم نشته دی همدې ساده ډیزاین کې دی. دا خو مشهور وي چې باید نوم پکې نه وي ساده جوړ کړي او نوم ته به ضرورت نه وي. زه مشهوره سړی یم او بیا هم تاسو زړه خپل نوم پکې لیکئ وایي سخت کار نه دی. ته ورته څه وایي؟ بس دا انډیواله د ډیزاین دی. ښه دته ساده ډیزاین وایي. ښه او کله کله ګلدار ډیزاین هم خوښوي. بعضې بټیګان شته چې انډیواله ښه ډیزاینونه لري ښه حساب کتاب لري دته ساده وایي. صحیح. او بل د کار تر څنګ که نه لږ د کیمرې مخې نه سخته شه د غوسناک نه خو ته بس د کیمرې مخې نه ته بیا رامنډه کړي ما لږ غوسې ما د خندا راشي. نه د کار تر څنګ تفریح کوئ که نه چېرته په چکر وځئ که نه ځئ؟ والله چې بس موږ د موقع برابرېږي نورو هېوادونو ته هم چکر وي او دغه د ځانګړي ورزش ته دغه ډېر ورکوو. ولې نه پوه شي داسې 1 ساعت 2 ساعته پوه شي مازدیګر کې جیم کوم او جوش کړي الوګان او خوټولې هګۍ او همدارنګه دا د خپو غوښه خورم. ښه د خپو غوښه هغه هم د چرګانو خو. صحیح ډېر ښه. او بل د څه ورته خوراکونه کې د کوم خوراک زیات خوښېږي پیره؟ خوراکونو کې خو تقریبا دغه انګور ډېر خوښېږي. انګور زیات خوښېږي که نه؟ څه یې خوښېږي ته څه وایه پکې؟ بس ولا بس لکه ډېره چې ور اوږده شي بیا دغه بانجان یې اوږده ټول راسکم کله کافي پاگل غوندې زه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي کور د ودان له تا نړۍ مننه. خلک هسې وایي چې د کارګرو ماغزه خشکي یا په اصطلاح غوسه کوي یا حوصله نه لري. زموږ پښتانه زموږ افغانان مسلمانان ټول هم حوصله لري ښه اخلاق لري. دا ګل ورور چې دی دا څه ګوره څومره د پازاب کو دا زموږ خپل ملګری دی مشفق الله سلیم اصلا فقط تا باندې ټرای کول چې دا ملګری اخلاق څومره دي. دا سو لږ صبر وکړئ لیدونکو دا چې زموږ د خپرونې په لومړۍ شوبو کې لږ پرینګ کې شوخي چې فقط تاسو وګورئ خو په مینس کې به یو پیغام هم وراچو. و زموږ د موضوع هدف پیغام دا دی چې د چاپیریال پاک ساتل کنه په اصطلاح یا په خار کې څوک چې میوه خوري او چې خوري کنه دغه بې ځایه نه اچول یا د چاپیریال پاک ساتل ټولنې ته به ګټه رسوي. ماز ګټه دا د انډیواله ناروغي به نه وي. نور انډیواله پوه شئ پاک صفا به وي چټل مټ آفرین هېواد هم پاکي که نه. او ډېره مننه. او انډیواله پوه شئ هر څه به صفا وي نه به رغدون کور د ودان نه تا نړۍ مننه. ژوندی اوسېږي ملګري ډېره حوصله وکړه دا وګوره کار یې وکړه دغه ځای ګوره دا د وخت یې ورته خرابه کړه پوه شوې خو بیا هم رښتیا خبره پوه شئ قربان د افغانستان د خاورې نه قربان دي دا پوه شوې دا زموږ ملک دی. پوه شئ سلام دې مې کور د ودان افغانستان ته مې سلام وي. الله دې ملک آباد انشاءالله جوړېږي. اوس وخت کې ماشاءالله هېواد د ترقۍ په لور روان دی او جوړېږي به انشاءالله. صحیح ده که نه؟ خو دا یو وخت پوښتنه دا کوم چې تا دلې ولې څه ونه وي بیخي دې څه ورته ونه وي؟ زه رښتیا خبرې دا ستا خبره پوه شوې مخکې صحیح و چې بعضې کارګر یې چنډیوال 2 خبرې ورسره وکړي بس چپکی دی ولا که درته درو وایم خوله څوک مه در باندې کوي خو رښتیا خبرې موږ ته خدای په یاد راکړې. ډېره مننه. الله دې ښه او آباد لره کور ودان خوشحاله اوسه.
قدرمند خوږو زړه ته رانږدې دوستانو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ سخرود ولسوالۍ کې تاسو ته سخرود ولسوالۍ ښکاره معلومه ده چې ښکلې شنې ساحې لري یعنې په اصطلاح دا چې اوبه زیاتې دي پکې نو بوټي او ونې هم پکې زیاتې دي یو ښایست لري ځانګړی السلام علیکم ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونې کې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته څنګه خو یې تاسو جوړې لیدونکو ته مو ځان ورپېژنئ څلور شي السلام علیکم کردار څنګه جوړې په خیر ستړی مه شئ دا ویږي چې کردار لږ صبر لږ خدای دې په څلورو صبر ریکارډ کټ کړه دا څه خبره څه ده څه مشکل مشکل څنګه نه دی تا خدای چې زه به د پسې ما دا ټوله بټۍ داسې کړه چې چاړ په چاړ مې کړه هغه پیسې ولې نه راکوي اول ته اوبه راوغواړه اول ته اوبه راوغواړه چې د ټوله بټۍ چک لږ صبر سیده قرض ورکول یا مطلب یو بل نه فور اخیستل سنت طریقه ده په دې کې اجر ثواب هم شته دی نو ما خو سنت په ځای کې ما ثواب موږ ټول دلته ثواب نه عذاب جوړ کړي پیسې نه غواړم زما خبر ته وګورئ ما کاری خیر نه زما خبر ته وګورئ موږ مرکه روان ته مرکه مې چې پیسې غواړي پیسې خود غواړم زه کوڅه کې مې حساب نه صحیح ده مرکه مې خاطر پیسې کوم خبرې ده وکي زرنج مې مرا اوس بس دې زرنج کې دا بارو ما نه ولما دا ګوره دا دې زرنج دا نن بارو نساسوتی قرضه ورس نه دا څه نه خکه دا وی کوي کلیوال دي نه به دې نه خدای خبر کوم جن راغلي دي زه ته نه پیسې غواړم نشه علاقه پیسې دي نشته دا علاقه نه خکه دا وی مکه بیر دوه منټه مو پرې د مرکه سره وکړو پیسې دا مرکه وکي کنه مرکه نه یا بدل تم ژوندې یا بز ژوندې یم دا علاقه سره رمضان مخ کو وګینه به دا وامه ګوره وامه د ځکه نه خاطر به وکم دا مرکه خلاص کا او بو په چا باندې وګول زه زه نه خکه دا وی کې پیسې خدای خبر چا دې ورګړي مینه غواړي زه کله چې په کواره به سوګي کنه نو اند په کواره باندې اندا کواره ته ما پیژنې نه ته ما پیژنې زه دا نه مخ کو زه چې مازغه خرابې زه خیر ته څوک دا مرکه پرېږدي چې خراب کړل څه کاروبار کوي ورور دې بټې کې خو خخته اچوم هو صحیح شو څنګه د کاروبار مو څنګه دی شکر الحمدلله خدای ژوند تیریږي زندگی مو ان شاء الله خدای او شکر د وخت زندگی به څنګه خشامه ده 500 روپۍ زندگی د جوړه ده ما خراب ده پیسې غواړم نه پرې دا کنه خکه دا ویم که ځان مونږ خو خوګه ګر به دوامه ګورځه ولا خبره نه پويږي د چی بیسي تا دا کړه راکړي ما پیژنې ان ته دا وې سره کې ان ته په کوارو ان ته په کوارو خلک دا چاره به ور کړی ته ما پیژنې سوګني دا تی کنه زالک ځان مونږ چې مخ غو پیسې د ځکه به وایم والي ګورځه دا مکر خبرې نه خرابې ځه دا لکه څه وامه دي لک صبر گزاره کو یاره خام تاسو نوم څه بلال جان وزیری صاحب تاسو د کوم ځای د خوګیانو وزیر سره کې خوګیانو وزیر سره کې انت اوس کورم دلته د کالتم دی نه دلته پټې کې براته وزیر صاحب ته دغه نه راوته دلته د کور راوړو دي نه به در باندې به کور عمل دا زالک وامه دي وامه دي په خبره پوه شو ته به ساتوم نه پويږي به چې دې بچاله ورکړي مانه غواړي په خبره پوه شو به دوامه ګورځه دا خبره نه خراب به دا نه دا ژورنالیست دا راغلی دی چې دا نه وکړه ما به در باندې داخله ما دا لکه دا نه ولا د موږ شرټ د وشته وی دا ژورنالیست نه خیر اصله ورو سم کو دا خدا دا نړۍ دا پرونه ګورو ته په دې کې راځي ځان غوړ د کار مکو زه سیده زده کړې مو کړي کنه مو نه ولا درک دې کړ په خپل بس مجبورې نه راس بس خخت اچو ما شو ته تر صبر کوم ته خخت اچو چې نه درس وای نه بچنه درس نه وای هغه باندې کار کوي کنه نه ولا هغه اړ دي هغه باندې خود کار کوي دا لکه وامه دي کنه څنګه پر پیسې مې ده بل چا دې ورکړي څه لګي به خبره کې په خبره نه پويږي یو پر مې چې څنګه بل چا دې ورکړي مې ودا څه لګي به خبره کې مې خو څنګه به ته ولادت ته بوس خیر نه جوړم به وامه غوره ته په خبره یې ته باندې بوس خیر نه جوړی تا نو کله پیسې دې چاته ورکړي چا نه غواړي ځه وامه دې ګور به ګوره مې غوسه کا وګوره په ولادت به دروانې کې مې غوره دا سړی نه وې کنه دې سړی ته سره ته واګه به من داخله ماته مزه لکه ځه پیسې دې بل چاله ورکړي لګي به ځه خبره کې ته دا انټرویو ونه اخلو کار شته اخلي او داتې واخله صحیح ده د ورځ څومره خخته شوی تاسو په د ورځ بس ولا واچو لا ضرور پوری ما چی هو چی دا تو ګور دا لکه چې زما مخو به د اخر وخت ګوره زما مخو غوا ګوره دی باندې شل زره ما چولې شي
ځکه هسې مغزم خراب دا چې 1400 خښته دا چې 1400 او بل تاسو د خښتو حساب کنه د خښتو په حساب دی کنه ورځ مزدوري ده نه خښتو په حساب نه بس ورځ مزدوري ده ما غوته 800 ورکړه دا ځان وته مړ کی ور نه کړم ولې په خبر نه پوهېږي ځکه به وامه ګوره ځه غواړم زه دا پیسې نه غواړم زه ورشه څوک راولي زه راولي ورشه ځه څوک راولي زه راولي 15 منټه وروسته خبرو سره د مرکې مخکې دا کار ته ولیکې خو 15 منټه وروسته خدای خبر چا دې پیسې ورکړي لګي به ځای خبره کې ورته چا دې هغه ما چا دې مګنه ولا ورشه 15 منټه وروسته راشه مکمل خبرو سره خلاص کوم خو ته مزاحمت نه کوو تر هغه ورځې مرکې مخ ته غرض ولې سی کوي ته دا وبو پیل ګرو غوړه کوم مو ته راوړي خیر دی وبو مسکر څه موږ خو دې وسنه د چوس د میره منډه کې خبرې د کیسې دا د پیسو په خاطر وبو نه راوړي خو زه سیدا د زموږ موضوع د چاپیریال پاک ساتل کنه دې په اړه مې تاسو نظر اورو کنه هر هغه څه چاپیریال پاک نه ساتي د هغوی د ژوند یا مطلب په اصطلاح د هغوی د کورنۍ حالات څنګه به وي دا د بهتره تا معلومه ده چې دا چاپیریال نه ساتي ډیر خوشاله خبره نه پوهیږي ځکه وامه دې ګور وامه دې کینو کو وامه دې ګوره پیسې به در کې تاسو رقم ساده سړی ځکه وامه دې ګور به یقینو خرابېږي رانه ګوره وامه دې ګوره قرضدار نه دا مې قرضدار دی ځکه وامه دې ځه د خیر د پیغام دا ورو د چاپیریال پاک ساتل اوس به دې وامه ته دا مې ډېر خزوانه دي زه خیر چاپیریال پاک ساتل قوت الا بالله ولا قوت غوړي واک شکنه ځکه وامه دې پرېږ د کنه تاسو څنګه سره شته کیسه شو ته ته چې د کې واري خو نم پرېږ دی کنه نو نم پرېږ د مرکې ته پیغام تاسو دغه موضوع په اړه باندې ورو کنه د چاپیریال پاک ساتل چاپیریال پاک ساتل د انسان ځان پاک ساتل دي انسان چې ځان پاک دي ایمان نه پاکي انسان ځان پاک کینو ګور چاپیریال لا چې پاک ساتي انسان مرزيان بچ کیږي ماشومان دې بچ کیږي نارسنه ځان پاک بڑ غږیږي او پیسې نشرا کوي ځکه وامه دې ګور ودا کې کینو کو وامه دې ګور ځه ته په خبره نه پوهیږي زه خیر تر ازور کی کوم زه کوه مې ګوره تاسو کې سره لانجی دی دا چې بد کې پیسې بچاله ورکړي راځي مانه غواړي تاسو کلیوال څوک دی نه ولا کې بيدن دا ول مې د پستر کې مې نه لیدل دا سره کړل نه به ځای خبره کوي مرکه خراب ځاله دا پر اخرنی پر د لوي مله کې ځکه لک صبر شو لک صبر شو مړه لا ته سلور طرف پیسې کنه نو لا ته سلور طرف خلاص ځکه خیر صبر دا ورشه بس خلک را غواړم دا د خپخ په غورځم سوق را غواړي سوق را غواړي ما پیژنې بس وای پیژنې ما پیژنې وای دا وګوره صحیح شو دا کنه ولادت چې وسه ختمه ده ګوره چې ختمه ده ګوره ولې په خبره نه پوهیږي ته ځه ورته سوق را غواړي ورشه ځه دا ځان دې به ځای خبرې کې دا خو خبر د کم دین راغلی زه سره خوشاله اوسېږي پیغام دې پروستوي کې یاد یا پاړه خو موږ اورېدل چې نیمه کې دې چاپیریال پاک اوس په عموما کې د هیوادوال پیغام څه پیغام دا چې موږ وطن ډېر ځپل شوی دی سلويخ کارن په دې وطن جنگ تیر شوی دی سلويخ کار جنگ تیر شوی دی او په دې وطن کې به ټول یو لاس شو دا وطن جوړ کړو د وطن ته خدمت وکړو وطن ته خدمت وکړو دا وطن جوړ شي زموږ کډوال ډېر بار ملک یو خوا دي سمبوسه ته جوړوم دا خبر پوښ راوړه ماشین خیر ترازه ماشین نه تیر دا هواد ماشین وران کړی زرا زور کړ دا بيزه لګي پیسې بچاله ورکړي لګي بيزه خبره کوي زه سید زړه پیسو دي مسلې نه د خیر تراشه دی خلک تراشه خلک در بس راځي دا ورشه سوګرم دا سلور طرف خلاص سلور طرف بیا بس حسابو کې ها حسابو کې سید کوم خوراک دي چې خوخي ما خو خپل خوراکونه کې بس دغه ډیر خوخيږي هغه څه وته وي ټماټر دا لکه ولا خبره نه پوي ځکه نه وامه دي ګور اخر وخت ولا وسلمي ګور ختمه شو ګور نوره ولا به شوندان من ماته چې به سوګ راولي زبر شرا ولا بس وځ وګور چې څوک راځي ورشه راولي سوګ راولي په ځانې دي سوګ راولي ورشه سوګ راولي ما پسې تیر او کوم سوار دي چې خوخي مطلب موټر زرنګ سایکل چې مطلب اس کنه کوم دي خوخي هغه چې دغه د خرګاډي دغه ډیر خوخيږي چې دې رواني بس تر په ځما سره شي دي خو خرګاډي سره ده کنه تر په ما شي شي دي زالک ګور سلام خدمت ولا به وامه ګور ځه ته خبره نه پوهیږي څه او د یو غټه افغانم دا د خچې کله مثال خبره واده کوي په خرګاډي کې خپل ناوي راوړي ما وخت واده کړی دی نه دی کړی ما ټوټي کې نظر او ځان ما لکه ځان نه مناسب وي ګورې ځان نه مناسب وي ګورې ځان لکه لاړ شي ګورې زه تر ازا افریقا زه ډیر مننه خوشاله اوسېږي ساده کور ودانی حوصله نه دي مننه خیر غوسی خو په
ژوند کې په کور کې می بهر هم وي ځکه چې کله چې تاسو مزاحمت کوي طبعا سړی به لږ غوسه کېږي ملګری بیا هم ښه حوصله لري خوشحاله اوسېږي خفه نه شي زموږ د خپرونې ته غلی شه دا ملګری مشفق الله صمیم نیولېږي او زموږ خپل ملګری دی فقط دا و چې ستاسو حوصله یې معلوموله او فقط دا ده چې مونږ مطلب همدا چې یو تفریح نه حوصله خو وکړه نو خیر غوسه خو به یې ته کوله نو بخښنه ته نه غواړه نظر کوه بخښنه دې غواړم نو خود په هغه مړه ما پسې ماشین راوړله قرآن مې دې ماشین خبرې به نه کوي افغانانو پښتنو ماشین ختمې که ځکه چې قلم واخلئ ماشین چچ خان بخښه وکړه ماشاءالله نه دی غټه حوصلې خاوند دی خیر دی کله کله به راباندې غوسې او غوسې موسې خو به کوي نو داسې کوم نه ژوند دا کیسې به په چا باندې ناک په ناک ته پیسو دغه راواړوه غازی کار دی موږ تعالی اول نه کې موږ ته وشي خبرونه سره کوو اوس دا مرکه نشر کنه شر نه کوو نشر څه مشکل خو نشته نه هیڅ مشکل خپ صغر دی وش نشر کوي بالکل بس هوادوال نو ما حوصله وکړه خلاص وسله خو د سیده خشه چې چا وسله نه دا کړو هغه به خپل انجام کتلې دی دغه چې یا بدې ډېر وخت یا بدې وخت یا په زندان دغه چې وسله ډېر غټ شي دغه چې وسله ونه کې موږ هدف دا دی کتونګو چې موږ خیر د مرکه کې بزنی ځنی برخه دا سره چې لګ به جدي وي خو زموږ هدف هم دا وي چې تاسو حوصله وکړئ ژوند د حوصلې که موږ ډک کړو ژوند به مو له خوشحالۍ او سکون څخه ډک وي او که په هره خبره کې جنګ لانجې غوسې قهر یو بل مطلب بېزتي کوونه یو بل نه زغمنه دا هغه څه دي چې بیا نو زموږ ته ژوند له تکلیف سره مخ کولی شي زموږ د مرکې او زموږ دغه برنامو خلص هدف هم دا دی یو طرف تفریح برابرول او په دوهم قدم کې دا چې یو بل له حوصله ورکونه یو بل حوصله به زده کړو اوس ګورې د ملګري خیر لکه لفظا لږ تیز لاړ خو حوصله لرله کنې که داسې کېدای شي څوک جنګ درسره وکړي چې ناحقه باندې څوک دا وکړي چې ما ته قرض راکړه زما پیسې راکړه په اوسني وخت کې پیسو ورکول ډېر سخت دي او بل یو یادونه زه کوم هغه ټیک ټاک کې چې څوک زموږ دا ویډیوګانې جګوي فیسبوک په اړه کې څوک دا ویډیوګانې جګوي یو یادونه دا ده که خدای ته وګورئ که خپل فیسبوک په اړه یا ټیک ټاک اکاونټ زموږ په ویډیوګانو مخ ته وړئ خو جګوئ څه مسله نشته اول خو مو جګوئ ځکه دا صحیح کار نه ځکه خواري موږ ورباندې کوو زحمت موږ ورباندې باسو به تاسو جګوئ او که بیا هم تاسو دا جګوئ نو بیا دا پاس ټټل کې غلط نمونه مې لیکي چې غلط نوم ورسره ولیکي یا غلط لیکنه ورسره وکړي تاسو د ویډیو وایرل لپاره د خپل د ټیک ټاک اکاونټ لپاره زمونږ په غسی خسته خپل مرکه باندې تاسو غلط لیکل وکړي موږ ور پښتانه یو افغانان مسلمانان موږ غلط کار نه کوو غلط خبرې کوو غلط لیکنې کوو خو تاسو به دا کار کوئ دا کار مه کوئ او بل پر هغه ملګری چې بیا خپل ذهن کمزوري د دغه خبرونې په ځای باندې چې وی ګوري هغه په ځای باندې کنزل لیکي څه فکر کوي چې کنزل کول به غټ جرمي ګناه وي کنه خبرونه به غټ ګناه او جرمي تاسو نه کنزل کول به غټ جرم او ګناه وي ځکه چې په کار نه ده ځکه چې موږ تل همیشه کوشش دا کوو موږ چې کله یو ځای ته ځو یو خبرونه ته ځو موږ د ځان سره فکر کوو چې دغه هیوادوالو د پرشوند باندې د مسکار غوستل لپاره د غلیدونکو پرشوند باندې د مسکار غوستل لپاره مونږه دې باندې فکر کوو چې وسنګ خبرې وکړو څنګه دا ټول وو څنګه وکړو خو حالت بیا د زمونږه بعضي ورونه دي چې هغه زمونږه دغه ویډیو راوخلل ته بد الفاظ ولیکي بد دغه ولیکي هغه د خپل اکاونټ د مختوړل په خاطر باندې خیر دی هله کو دغه شان لاس واخلي او دا کومي کټ ویډیوګان چې کوي خیر دی سره لګ دغه زمونږه بعضی اضافي خبرې چې کومې دي لکه مثلا مونږ ښې خبرې کړي هغه تاسو ته کټ کوئ هغه پیغام پکې ورواچو چې دا څه وایي نور څه وایي تاسو هغه خالي داسې دی چې موږ داسې ځوانان دي چې یو بل سپک الفاظ موږ یو بل بد خبرې دي کنځلې دي جنګ کې خو دا داسې دی چې دا کنځلې کول دا اوس یو بل خور مور دوانډ والان مثال ته زم کو ته خور مور یاد کوم هغه ست خور مور نه یاد ما خپل خور مور یاد کو په ما مې خپل خور مور ګرانی نو زیب تعالی نه یاد کو په تاو باندې ګرانی زیب نه ته مال نه یاد ځکه چې دا د سپک سړی الفاظ دي سپک سړی الفاظ او کور ودان خوشاله اوسېږي اصلا د دې چې په ټیک ټاک زموږ د ویډیوګان څو جګي غلط برخه رخیل هغه جګي نور د خبرونه خبر نه په یوټیوب کې د خبرونه څومره پراته ده پیغام پکې چې د خبرونه شروع څنګه ده پای څنګه ده دې ته نه ګوري خو فقط راوخله غلط ځای راوخله بس پاس کې سپک الفاظ په ولي کې په دې خاطر باندې زموږ ویډیو وایرل شي کنه او پاګې باندې پیسې وګټي خپل همت وکړي خپل اکاونټ نه مخته وېسي زموږ په ویډیوګان پیسې مګټي پرېږدي چې خپل کار تاسو خیر دی وصل ټوله مکمل راوخله پیغام پکې راوخله چې موږ څه ویلي دغه کوم کس چې مرکه کړی هغه څه ویلي خیر دا اول خو راخله مچ راخلی راوخلی دا چې کوم پیغام پکې څو ورکی هغه پکې راوخلی پیغام نه راخلی بس ما غانې کې ټپ ځای پکې راخلی بس خلاص ورنه شریک ډیر مننه خوشاله اوسې کور ودان خپنه شي سیدا کنه په دې هر څه خپه شوی نه یم تاسو خپنه شي قرضداري مرداري نشته ګوره ها خپه کېږي بنه ډیر مننه سریس ترې ګرځي
زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خپرونه مو تر دې ته کتلې څنګه چې مړای ولاړې سمیم صاحب مړای څنګه ولاړې ما چا یو را پسې یو کور دغه وغوښته چې ماشین راوړه ماشین راوړه چې دا سړی ولما مو دې ما ظالم چې ودی وشتم خلاړه برینکونه بیا پاتې او کنه بل وجل یا ماشینا یا کنه ټوپک یا وهل ډبول دا پرېږدئ اوس لکه څنګه چې زموږ تاسو اوس وخت کې الحمدلله اسلامي امارت چې اوس څومره کارونه د بیارغونې شروع کړي دي که نه او د دې نه ځوانان فکر هم اخلي چې وطن به جوړ شي او انشاءالله جوړېږي ارام ارامي ده موږ هر ځای خپرونې ته ځو بېغمه ځو کار انشاءالله پیدا کیږي هر څه به وشي وطن به الله جوړ کړي که نه نو کول څه کول پکار دي یو بل زغمنه یو بل حوصله ورکونه یو بل مینه ورکول دا مهم شی ده دا کوي اصل دی څه پوهېږي صمیم صاحب چې کله یو بل په کورنۍ کې که نه یو بل زغمل راغلی که نه یو بل حوصله راغله نو په دې پوه شه کورنۍ جوړېږي پرمختګ کوي نو په هېواد کې د یو بل زغمل حوصله ورکونه دا غټ شی ده نو خپرونه م ریکارډ کړه د سخرود ولسوالۍ چارباغ ساحه کې ښکلې زبردست ساحه وه دوی وکتله صمیم صاحب تا مو کتله بس موږ هم وکتله هغوی به هم کتلې وي او بله خبره دا وه مړه دغه دا چشمکې خو دې هم پیدا کړي چشمکې خو دا خو مې ځکه پیدا کړي چې د اکثر ځایونو کې لمر ته موږ ولاړ یو که نه د لمر وړانګې لږ تېز ظالم ځان ته پیدا کوي موږ ته هم پیدا نه خو زه هم کتله چشمې واخلم دا کشف به ګرګې درته ماتېږي او دا هم ښه خبره ده که نه چې ماته شي تاوان بې ځایه باید ونه شي که نه که نه مړه لږ بې ځایه تاوان نه کوه لیدونکو خدای مو آباد لره لږ موږ ته دعا کوئ خدای سره موږ ته هم دعاګانې حتمن به یې کوي خو په دې مطمئنه یم چې ډېر مینهوال شته دی دعاګانې به کوي اکثره مینهوال صمیم صاحب چې موږ سره مخ کېږي یا کمنټ کوي یا که نه میسج کوي یا موږ ستاسو د اکاونټ رسمي اکاونټ نشو پیدا کولی وروره زه به تاسو ته یو لینک درکړم که نه زما وطن فیسبوک پیج چې دی زه دغه لوګو ته په سکرین ښکارېږي دغه لوګو چې پرې لګېدلې ده په پروفایل باندې دا زموږ پیج دی او همدارنګه آی ډي هم چې دغه لوګو په لګېدلې همدا زموږ آی ډي ده زما وطن یوټیوب چینل چې دی زما تصویر ورباندې لګېدلی دی او سراج الدین پژواک سره د انشاءالله دا بدلو بل زما وطن ته بېرته مغه ته چینج کېږي او همدارنګه ټیک ټاک هم زما وطن په نامه سره دی او دا کومه لوګو چې په سکرین ښکارېږي همدغه لوګو ورباندې لګېدلي دا زموږ رسمي اکاونټونه دي د دې نه علاوه چې څومره اکاونټونه دي یا پکې فیسبوک پاڼې دي پکې ویډیوګانې زموږ نشري دا ټول پردي او د خپلو کتونو په خاطر باندې زموږ ویډیوګانې جوړوي او بس نو خبرې به نورې قطع کړو بس ته همدومره ډېرې خبرې دې وکړې نو خدای ډېرې خبرې ما نه څنګه کېږي سلامت اوسې ما نه څنګه ډېرې خبرې کېږي ته بس د خبرو بوجۍ چې راوس لیدلې که نه بس بیا غلی کېږي نه او بس خدای دې تاسو آباد لري چې تر دې وخته مو متعقب کړو ومو کتلو خوند هم ترې واخیستو نو سراج الدین پژواک مشفق الله صمیم الهام الدین الهام او دغه ساحې ته د خدای په امان تر بیا پوی په سره درو په غورځله دلته وګوره زما سيزي کې ولاړ خپارونه پاتې رسېږي ښه شاري ښه وخت د الله په امان